د کندز اوسیدونکي په تیرو څو ورځو کې ډیر کړېدلي او د څو ورځنۍ سختې جګړې له امله زیانمن شوي دي. د مدني ټولنو په لسګونو فعالان چې نارینه او هم ښځې پکې شاملې وي د دغه مطلب په څرګندولو سره د دوشنبې په ورځ د کابل په زرنګار پارک کې راټول شول چې ټپیانو ته یې وینه ورکړي. د مدني ټولنو د دغو فعالانو ترڅنګ یو شمېر ورزشکارانو او عامو خلکو هم لستونې رابډ وهل او یادو ټپیانو ته یې وینه ورکړه. دوی له نورو خلکو هم غواړي چې دا لیکه پیاوړي. شما می‌فهمید یک جمع کلانی از مردم افغانستان در گوشه و کنار افغانستان دست و آستین برداریم که برای بیجا شده و برای آسیب‌دیدهای ولایت کندز کمک جمع آوری بکنن. این کمک‌ها میتونه شامل پول نقد باشه، میتونه شامل البسه باشه، میتونه تمام لوازم و تجهیزات خانه و آشپزخانه باشه که کمک‌ها روندش در ولایات مثل بلخ و مثل قندهار و در بزرگشهرهای افغانستان آغاز شده و در کابل هم امروز ما برنامه اهدای خون آغاز کردیم و از هموطنان ما خواهش میکنیم که بیاین خون بدن برای مجروحین رویداد کندز و خصوصا برای نیروهای امنیتی. ما ویل کېږي چې طالبانو د کندز تر سقوط وروسته د دغه ښار یو شمېر اوسیدونکي وژلي او بشري جنایتونه یې هم ترسره کړي دي. که څه هم کندز ښار اوس له دولت سره دی خو په دغه ښار کې د درملنې مرکزونه او درملتونونه تړل شوي چې مدني فعالان د ټپیانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د کندز ښار یو مدني فعال عبدالله موسازی چې اوس کابل ته راغلی د دغه ښار د اوسیدونکو د وضعیت په اړه وایي. فعلا هم در شفاخانه ها زخمیان بودن. اوس هم ټپیان په روغتونونو کې دي او د وینې او درملو له کمښت سره مخ دي. موږ پرون راغلیو، هلته وضعیت چندانې ښه نه و. دوکانونه او مارکیټونه تړل سوي ول، روغتیایي خدمتونه ښه نه ول او ډیر خصوصي روغتونونه او درملتونونه هم تړل سوي ول. د مدني ټولنو دغه فعالانو د یو پریکړه لیک په خپرولو سره د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د کندز ښار د بشري ضد جنایتونو عاملینو ته هم سزا ورکړي.